سلامونه ملګرو! هیله لرم چې روغ جوړ وئ. راځئ چې نن تاسو ته د پاریس مشهور او تاریخي ځای ریپبلیک باره کې معلومات درکړو. په ریپبلیک کې به تاسو د یو ښځې مجسمه ومومئ چې په فرانسه کې خورا مشهوره ده. دا ښځه د مارین یا د مارین په نوم یادېږي. مارین د فرانسې ملي نښه او سمبول دی، دا چې د ازادۍ، د ورورولۍ او د مساوات یا د برابرولۍ د ارزښتونو استازیتوب کوي. ریپبلیک د پاریس مصروف ترین ځایونو کې حسابېږي. دلته خلک خپل ملګرو یا فامیل سره لوبو او چکرو ته راځي. که تاسو په پاریس کې د نه هېرېدونکې ورځې په هیله کې وئ، نو ریپبلیک ته راتلل مه هېروئ. دلته به تاسو ښکلي رستورانتې، کافي شاپې او ښکلي عمارتونه وموندئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله پامان.